خیر دی کمالت کې منهر وي او کونډه خو حج لزم عمرې لزم اشنا په منډه منډه او پرېږده چې څو کسو ته میدان کې په ګډا شمه خیر دی که پښتو جامو کې ښکارم بربنډه د هر ارمان مې باغیچه خاورې شوه د هر ګلاب مې ګلدره خاورې شوه مخونه زیړ شو آینه خاورې شو د پښتنو لویه حجره خاورې شوه. منظر صاحب دا شعر دی تاسو ته د ډالۍ وي جومات ته تلمه را واپس شوم چې مې دا ولیدل جومات ته تلمه را واپس شوم چې مې دا ولیدل یو کس ولاړو د پیزار د حفاظت دپاره جومات ته تلمه را واپس شوم چې مې دا ولیدل یو کس ولاړو د پیزار د حفاظت دپاره او د تاثیر اوښکې چې ولاړې د بڼو په سر دي دا خو سیلاب دی د خمار د حفاظت دپاره. ډیره مننه خالد نواز صاحب او دینه پس زه بلنه ورکوم د خپلې جرګې یو داسې شاعر ته چې نن سبا یقیني چې ډېر جذباتي شاعر دی او ډېر ښه شاعر دی او د دې ټوپکو موپکو ډېر زیات خلاف دی. زه بلنه ورکوم زعفران علي زعفران صاحب ته چې راشي خپل کلام وړاندې کړي. زعفران علي زعفران صاحب ډېره ډېره مننه وایي د هر ارمان مې باغیچه خاورې شوه د هر ارمان مې باغیچه خاورې شوه د هر ګلاب مې ګلدره خاورې شوه مخونه زیړ شو آینه خاورې شو د پښتنو لویه حجره خاورې شوه. راغلي مېلمنو چې څومره په دې پنډال کې زما د ادب لیکوال یا دغسې مېلمانه راغلي دي یا دغسې محفل کتول راغلي دي ټولو شکریا ادا کوم چې چا دا پروګرام جوړ کړی دی. که چېرې مونږ دغسې پښتانه په یو موټی یو قدم یو کام شو نو د دنیا یو طاقت هم مونږ نشي ماتولی. دا دې نه پس یو څو کړی د نظم نه مخکې وایي خیر دی که مالت کې منهر وي او کونډه خیر دی که مالت کې منهر وي او کونډه خو حج لزم عمرې لزم اشنا په منډه منډه خیر دی که مالت کې منهر وي او کونډه خو حج لزم عمرې لزم اشنا په منډه منډه او پرېږده چې څو کسو ته میدان کې په ګډا شمه خیر دی که پښتو جامو کې ښکارم بربنډه پرېږده چې څو کسو ته میدان کې په ګډا شمه خیر دی که پښتو جامو کې ښکارم بربنډه او عظمت د پښتنو شاه زلمي در کې پیدا دي ستایم به د هردم په خپل غزل کې ملکنډه عظمت د پښتنو شاه زلمي در کې پیدا دي ستایم به د هردم په خپل غزل کې ملکنډه او زعفران د بچو په لټون هغه خلک جاړي د چا چې په نصیب وي میوه داره ونه شنډه. نظم دی نظم لږ اوږد دی خدای شته زه پکې ستړی کېږم هم خو ډېره موده شو ویلی مې نه دی. هسې داسې دی چې وایي دلته قلم جاړي کتاب نشته دلته قلم جاړي کتاب نشته دلته سوال کېږي جواب نشته او دلته قدم په قدم ډېر شو ازغي دلته غوټۍ نشته ګلاب نشته دلته د مینې په ځای وینې څاڅي او دلته د ظلم هېڅ حساب نشته. دلته مزدور ګوره حال یې څه دی ورنه تپوس وکړه چې سوال یې څه دی ورته جواب د زړه په مینه ورکړه او په څه کړېږي دا زوال یې څه دی خپې ابلې خپې په سر سرتور دی ګله غرمو وهلې رنګ یې تور دی ګله د حسرتونو پنډ په سر ګرځوي څه د خیالونو په ټال سور دی ګله نو دلته د مینې ورکولو څوک دی دلته د زړه د حال ویلو څوک دی. وګوره وینې د انسان توهېږي وایي ښکاره په سپین میدان توهېږي پټ پټ په زړه کې ارمان جاړي ورڼي اوښکې په ګریوان توهېږي نو څنګه به امن په وطن راشي څنګه به د سرو ګلو چمن راشي. نن خو حجرې او جوماتونه غورځئ څه بېګناه پکې بمونه غورځئ یو خوا په هر کور کې ماتم د جاړي او بل خوا خزان د سره ګلونه جوړئ غورځئ نو یو کار یې د قتلونو په جار کړی دی هر به مې پښتون له تیار کړی دی نو زما وطن نه کربلا جوړه ده د هر میدان نه
ازګه جوړه ده دلته د خپل پردي بیلتون ختم شو وګوره ځان له یو دنیا جوړه ده نو دلته د هر چا نه جانان ورکته دلته د هر چا نه خپل ځان ورکته دا چې نخرې د يهوديان کوي ظلم زیاته په یتیمانو کوي دا چې خلادر د پښتو وشلو دا چې پیخي د انګريزانو کوي دا په کوم مذهب باندې روا دي دا ظلم زیاته د ناروا دي یره د انسان یره د الله په ځړ کې نه لري داس یو صلاح په ځړ کې نه لري څنګه به جنت پسترګو ویني چې مینه د الله په ځړ کې نه لري وګوره خپل ماشومان خوري شو خزان وهلي د ګلان خوري شو دلته لاشونه د انسان پراتی دي په وینو سره پسپین میدان پراتی دي خواره واره په سارمان پراتی دي تیکه تیکه ویران پیران پراتی دي دلته د وینو لوی دریاب وګوره پسپینه خاوره سلسله وګوره دلته کې مینه د انسان نشته دلته کې سروشنه ګلان نشته دلته وران هر څه ودان نشته دلته سپرلی نشته ګلان نشته داسې سوچته چې یې تپوس وکړي د ګلالو په غم افسوس وکړي څوک چا باندې اعتبار وکړم د چا د مینې انتظار وکړم دلته رقیب او جانان دواړه یو دي څنګه به زه ورته اظهار وکړم زما وطن خو د لوګو وطن شو ګلان ترې لاړل د ازغو وطن شو داسې سوچته چې انقلاب راولي دغه سوالونو ته جواب راولي دغه سوالونو ته جواب راولي دا چې ظلم او چې دغه ظلم او ستم ختم کړي چې دا سپرلی او شنه ګلاب راولي ژوند ورله سل عذاب کړی دی پښتون د کافر کې حساب کړی دی زما وطن خود د عظمتونو خارو ډک د رحمت د رحمتونو خارو په هر خواب خې میوې کېدلې بس د نعمت د نعمتونو خارو چا د دهشت په اور کې وسوځو چا ظالمانو اور کې وسوځو څوک په جماعت کې مونځ کولی نشي څوک مدرسې ته چېرته تللی نشي څوک بچي سکول ته استولی نشي څوک نن د چا تپوس کولی نشي دا په کوم قانون دا قانون د کوم دور قانون دی دا مضمون د کوم کتاب مضمون دی په وینو سره د مور لاسونه ګوره د ګلالو بچو لاسونه ګوره لاړ شه دا ټول کلي کورونه ګوره د شهیدانو ډک کټونه ګوره چرته به روح خور په چغو جاړي چرته به خور رور په چغو جاړي د چا په لاس کې رومالونه ګوره دا د بارود تش ګردونه ګوره په هر ډګر باندې بمونه ګوره د ماشومانو اندامونه ګوره خالونه شنه په سپین جبین خاورې شو دلته کې تور خاور شو سپین خاورې شو اغیاره دا د ګلالو خاوره ده دا د پټکو د شملو خاوره ده دا پښتونخوا د پښتنو خاوره ده د ننګیالو د توریالو خاوره ده خدمت د دې خاورې کول پکار دي په دې ځان په وطن قربانول پکار دي وای زعفران د رب دعا غواړم خپله پښتونخوا غواړم سر مې قربان په خپل وطن دی زما دوجن تود د ژوند تیرو ته یو رڼا غواړم نو یا خو رښتیا چې د پردو وطن دی نه چاته ښکاري د ړندو وطن دی دلته د هر چا له بلا جوړه ده زما وطن نه جنازګاه جوړه ده والسلام زمونږ چینل نوی ویډیوګانو د پاره سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان ضرور دباو کړئ چې زمونږ د ارمان ټي وي نوی ویډیوګانې تاسو ته